د عبدالله او اشرف غني ترمنځ سره روان دي. بیا کومه معامله کیږي له دې پټو رازونو خبر شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. غني او عبدالله د ګډ حکومت هوکړې ته نږدې شوي. که څه هم دا پریکړه به د ولسمشر غني لپاره اسانه نه وي، خو د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې حل لاره یوازې همدا بلل کیږي چې ټاکنې له جنجالي حالات نه وایستل شي او حکومت له یوه قوي دریځه د سولې په پروسه کې ورګډ شي. د دواړو لیرو ترمنځ د خبرو پیل د بهرنیو چارو وزارت د غونډو له تالاره وشو چې مشري پخواني ولسمشر حامد کرزي او زلمي خلیل زاد په ګډه کوله. په دې ناسته کې د محمد اشرف غني له لوري امرالله صالح، فضل محمود فضلي، محمد یونس غضنفر او سرور دانش نمایندګي کوله. د عبدالله په استازیتوب اسدالله سعادتي، عنایت الله بابر پرامن، نوررحمان اخلاقي او غلام فاروق مجروح ګډون درلود. د غونډې یو مهم ټکی دا بلل شوی چې دواړه لوري سره کېناستل او د خبرو پر میز د حامد کرزي او زلمي خلیل زاد په وړاندې خپلې غوښتنې یو بل ته وویلې. بل مهم ټکی دا بلل کیږي چې دواړه لوري به یو ګډ حکومت جوړوي. دریم مهم ټکی دا بلل کیږي چې دا غونډه به دوام کوي. د افغانستان له ارګ نه د دې موضوع د تایید پر مهال دا سپارښتنه هم وشوه چې د یادې موضوع ډیر جزئیات خپاره نشي. دمګړی اټکل دا دی چې عبدالله به بیرته پر اجرایه ریاست پاتې وي، خو واک به د پخوا په انډول زیات وي. کابل ته د زلمي خلیل زاد تر سفر وړاندې د عبدالله او اشرف غني ټیم پټې اړیکې لرلې او د یوه ګډ میکانیزم پر سر په خبرو بوخت وو. په هر حال تر دمګړیه حامد کرزي، زلمی خلیل زاد او عبدالله د یوه ګډ حکومت پر سر سلا شوي چې عبدالله ځان ته د اجرایه ریاست له زیات واک سره غواړي او د غني ټیم ورته د دولت وزارت وړاندیز کړی دی. کارپوهان وایي چې د عبدالله سره د غني له لوري ګډ حکومت جوړېدل که څه هم د ولسمشر غني لپاره تر سیاسي ځانمرګي کم کار نه دی، خو په لویه کې ولسمشر غني ته بله لاره هم نشته. حکومت او د عبدالله ډلې له پخواني ولسمشر حامد کرزي او زلمي خلیل زاد نه غوښتي چې د دغه غونډو د بهیر لړۍ پټه وساتي او تر وروستۍ پریکړې رسنیو کې موضوع راونوځي څو خلک پر دواړو غاړو فشارونه زیات نه کړي. په هر حال انتخاباتي منډو ترړو کې اشرف غني ژمنه کړې وه چې بیا به په هیڅ صورت دوه سری حکومت ونه مني او هیڅکله به هم له عبدالله سره معاملې ته تیار نشي. خو وګورو چې څه کیږي او که معامله وشي ملت ته څه جواب وایي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.